ښځه ولاړ ولیسم حاجي صاحب دیم دا فلم ژباړي دا پټان چې اوس یې ماته خوش کړ شل وځغله و خو د ماما د کې ورته نیولې ده دې سټوډیو ده دلې خلک راغواړي ښه و او بله خبره که دی وژباړي که نه وژباړي اواز خو ستا دی و اشه ته دې خوا دې ولاړې ته د دیوداس یو ډایلاګ راته ووایه دیوداس ته پارو اے پارو زه ستا په مینه کې نیم ویلي سوی یم او نیم لکه شم پاته یم ته چیرې پارو پارو ښه ډایلاګ خو ماشاء الله شاګو کیسه ده بل ډون دی ډون فلم ډون کې ډون د ډون نیول مشکل نه ممکن دی خو سره ویلی سي دې خیر سره ویلی سي ما ته ګوره د ډون نیول مشکل نه ناممکن دی ځکه چې ډون 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 تاسو په پښتو پوهېږئ که نه پوهېږئ خو څو دقیقې مخکې مو چې غږ مه لرئ یاره دلته د کوچنیانو چمونه مه کوه ولې د کوچنیانو چمونه کوې دی که مېلمه دې سر یې نه خلاصېږي ته خو په خبره یاره خو دا د سټوډیو ده ټول غږ مو د باندې ووتی میکونه چالان غږونه وځي که داسې د ډرون او د شاهرخ خان د بل شوقیانو د باندې لاړ شئ دا ځای نه دی یاره دا راسي ما ته خوش کړ کې د کوچنیانو چمونه مه کوه زه د شاهرخ خان چم کوم دی و د کوچنیانو چمونه مه دا دلته دا سټوډیو کې مې کې د فلم ژباړی خو درته ومې ویل چې دلې ژباړي داسې به کوو برابر دې غږ دلې ثبت کړم اوس لاړ شه ما د کار بیا پسې اخلي ځه کار پسې اخلي وزانه کې برابر دواړه چرې او وایي لاړ شه